بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه کولی شو چې خپل کمپیوټر ته یوه صفحه کیږدو د ډیسکټاپ باندې یا لاګین مینو ته؟ نو تاسو به داسې وکړئ چې رایټ کلیک به وکړئ. پر رایټ کلیک نه وروسته به پرسونلایز ته لاړ شئ. پرسونلایز کې به تاسو ته له مخکې نه وینډوز څه صفحې درکړي وي، وایي چې دا صفحه ږدي چې دا به خالي په کلیک وکړه، ډایرکټ تاسو دلته راسئ، ډایرکټ به دا صفحه څه ښودل شوي وي. خو که چیرته ته دا نه غواړې شپې په خاطر استفاده کوې، نو دا ډارک باندې کلیک کړه، نو دا د تا د کمپیوټر ټول سیستم به تیاره ته هغه ته واړول سي. نو تاسو بیا دغه ټکي استفاده کولی سئ، یا دا ډول مختلفه تیاره شکلونه موږ لرو. یا که چېرته غواړې ته منظرې کښېږدې، په دو باندې کلیک وکړه، دا به څه وکړي، تاسو ته به دغه منظرو په شان باندې به تاسو ته دلته کښېږدي، مختلف منظرې دي. بیا دلته چې تاسو کله رایټ کلیک وکئ، رایټ کلیک کې به دلته تاسو ته دا نیکس بکګراوند یو آپشن درکړي. نیکس بکګراوند باندې چې کلیک کوئ، تاسو به دا صفحې څه کېږي، بدلېږي به در سره. اوس نیکس بکګراوند کلیک کوئ، تاسو به بله صفحه راسي. هره صفحه ستاسو چې خوښه وه هغه څه کولی سئ، تاسو انتخابولی سئ. ښه، اوس دلته یو کس وایي که زه یو عکس وغواړم چې صفحې ته یې کېږدم خپل عکس ته، نو هغه به بیا څنګه کوې؟ نو دا به داسې کوئ، رایټ کلیک به وکړئ تاسو، او دلته به راسئ پرسونلایز ته. پرسونلایز کې به تاسو راسئ بکګراوند ته. بکګراوند ته چې کله راغلی، بکګراوند کې به ته دلته ورته هغه کړې چې بکګراوند کې نه، خو تاسو به راسئ بکګراوند ته. کله چې بکګراوند ته راغلی، بکګراوند کې به دلته به تاسو دا آپشن ګورئ، دا آپشن باندې به کلیک وکئ، په دې سر ته به لاړ شئ، پکچر به انتخاب کئ. کله چې پکچر انتخاب کړئ، تاسو وګورئ که دلته کوم مخکیني پکچر یې تاسو استفاده کړي، هغه تاسو استفاده کولی سئ. که چېرته وایئ چې نه زه غواړم چې یو بل هغه پکچر استفاده کړم، نو تاسو بیا راسئ دا براوز فوټو ته راسئ. براوز فوټو ته کله چې کلیک کړئ، بیا تاسو راسئ دلته هر فولډر ته چې ستاسو خوښه وي هغه فولډر تاسو ورته انتخاب کړئ. زه ورته یم د سپیسي کې دلته ډي ډرایو کې نه، بیا وروسته کوم هغه د فوټو ته، او فوټو کې دلته کوم ځای کې دي هغه مربوطه ځای ته باندې ته لاړ سې، او څه به وکړې، یو عکس به څه ورته انتخاب کړې، او دا د انتخاب کړه، او بیا چوز پکچر کړه، ډایرکټ به ټیک سي تاسو سره صفحه کې کېښودل سي. اوس که زه دلته راسم، ډایرکټ ګوره دا عکس کېښودل سه. خو که چېرته یو کس وایي چې زه د بل طریقه نه کومه، هو که یو کس وایي چې زه یو بل طریقه نه دا غواړم چې کېږدم، داسې هم کېدای شي. تاسو به راسئ د سپیسي ته، دا دوهمه طریقه ده. د سپیسي ته به راسئ، خپل عکس به پیدا کړئ چې خپل عکس مو چیرته ده. زه راځم دلته پکچر ته، پکچر کې ورته وایم چې دلته یو تصویر ده، د مثال په طور دا یو تصویر ده، لکه دا یو تصویر ده. په ده به رایټ کلیک وکړئ. رایټ کلیک نه وروسته دلته یو آپشن ده، سیټ از ډیسکټاپ بکګراوند. سیټ از ډیسکټاپ بکګراوند باندې به کلیک وکړئ، بیا به راسئ، ګوره هماغه تصویر تاسو ته په صفحه کې ښودل شوی ده. که چېرته غواړئ چې دا بدل کړئ، نو بیا راسه له دغې نه هم بدلوی سئ، له غږې نه هم بدلوی سئ. زه ورته وایم دا عکس ماته څه کړه، صفحه کې راوله. ښه، دغه عکس خو دلته ډېر ښه په منظم ډول راغی. خو که کس وایي چې زه غواړم دا عکس داسې ستریټ شکل کې راولم، نو هغه بیا تاسو داسې وکړئ چې پرسونلایز ته راسئ. پرسونلایز کې همدغه عکس نه ده، که ته غواړې چې په مختلف هغه کې راولې، پیټ دغلته یو څو آپشنونه دي، فیل خو چې دا ټوله صفحه ډک کوي. پیټ چې ده مطلب چې دا عکس دی که غټ وي وړکی، دا ټول په دې صفحه کې راته پیټ کړه، انداسې برابر یې راولي. او که ورته وایې چې نه ماته دغه عکس ستریچ کړه، ستریچ چې ورته کلیک کړې، دا عکس به دې څه شي، داسې کش شوی غوندې راسي در سره. ستریچ همداسې ټایلو سنټرو، دا عکس دا په دې منځ و مابینځ کې در سره راځي. نور نو ښه وخت ښې چارې.